که په زړه کې عقیده د شرک وي الله علم پلري، که عقیده د توحید وي الله علم پلري، که په زړه کې تکبر وي الله علم پلري، که تواضع وي الله علم پلري، که په زړه کې سخاوت وي الله علم پلري، که بخل وي الله تعالی علم پلري، په زړه کې د دنیا محبت وي الله علم پلري، که د الله محبت وي الله علم پلري. دغه څه تفصیل څه واخلئ نو د موږ د سر نه تر پښو په ټولو اندامو باندې الله علم لري، پټېدن مو هېڅ صورت نشته. خو خبره دا ده دغه ځای چې مرګ ده دا یقیني ده، کافر هم د دغه نه انکار نشي کړی. خو فرق په دې کې ده چې کافران د دغه زندگی نه بعد دومه زندگی نه مني، او موږ چې مسلمان یو نو دومه زندگی منو. خو دومه زندگی تر دغه زندگی نه ډیره مهمه ده. دا زندگی په دغه ټوله مجمع کې به د 100 کلو سړی نه وي، په ټوله مجمع کې. نن حدیث مبارک راغی پیغمبر علیه السلام وی اے د ما امتیانو په نیکو اعمالو کې کوشش کوئ، ځکه د ما د امت عمرونه ډیر کم دي، اکثره د شپېتو او اویاو کلو په مابین کې مري، ډیر کم کسان به تر دغه نه اوړي، عمر به کم ده، نو کوشش کوئ په نیکو اعمالو کې. پیغمبر علیه السلام دا وی 100 کلو ته څوک نه رسیږي. خو د قبر زندگی د آدم علیه السلام نه تر اوسه پورې 2000 کاله تیر شوي دي، دا په قبرو کې پراته دي. نن چې مړ شو تر قیامته پورې چې څومره علم دی الله ده چې قیامت په څه وخت راځي، تر هغه وخت به دا خلک په قبر کې پراته وي. د قبر د زندگی نه بعد چې دوواري ژوندون شي، چې دا اوس به قرآن ویلی چې دا مځکه به راوغورځي انسانان به ژوندي وي، بیا دا یوه ورځ 50000 کاله ده. شانوشاه کشمیري صاحب د دنیا ټوله زندگی 50000 کاله ده، دا د 50000 کاله زندگی محاسبه په 50000 کاله کې ده، دا یوه ورځ بیا 50000 کاله ده. د هغه نه بعد بیا د زمانې حد نه ده معلوم چې جنتیان جنت ته لاړ شي، جهنمیان جهنم ته لاړ شي. خدای پاک مرګ د پسه په شکل د جنت او د جهنم په مابین کې اعراف ته راولي، او جنتیانو ته وایي دا پیژنئ دی او دا مرګ ده، جهنمیانو ته وایي دا پیژنئ او دا مرګ ده. مرګ ته مرګ راشي حکم وکړي چې حلال کوي، نو بیا اعلان وشي خلود لا موت، نور همیش زندگی د مرګ نشته. موږ ورونه مسلمانانو د یو څو شپو زندگی دپاره شپه ورځ یوه کړې ده چې کور جوړ کم، موټر واخلم، عزت پیدا کم. شپه ورځ دا اوس الیکشن ته ولاړ دي، مزدوري ته ولاړ دي. که سړی فکر وکړي دا خو مزدوري ده، خاني نه ده، د خلکو ګلۍ به صفا کوي، خو د دې د لاسه د شپې تر 1 تر 2 بجو پورې سروزونه یې نه ختمیږي. د دې دربدروبه شیطانیات ولاړ مزدوري ته ده او دومره خوشحالي کوي. دا زندگی تیریږي، که د پاچا زندگی دم تیریږي، که د ګدا زندگی دم تیریږي، د مسلمان زندگی هم تیریږي، د کافر زندگی هم تیریږي، خو د آخرت زندگی تیریدن نه لري. لیکن نن د موږ مسلمانانو مزاج داسې جوړ شوی چې د دین خبرې په دې بدې لګېږي. 15 منټه په جلسه کې وخت نشي تیرولی، 15 منټه په جنازه کې وخت نشي تیرولی، 15 منټه په جماعت کې وخت نشي تیرولی. د دین نه زړه تنګېږي. خدای مې دې په حال رحم وکړي. نبی علیه السلام د مسلمان مثال خو داسې ده چې جماعت ته لاړ شي داسې پکې خوشحاله وي لکه مایه چې په اوبو کې خوشحاله وي، چې د جماعت نه وځي داسې تنګېږي لکه مایه چې د موږ مسلمانانو مزاج داسې جوړ شوی چې د دین خبرې په دې بدې لګېږي. 15 منټه په جلسه کې وخت نشي تیرولی، 15 منټه په جنازه کې وخت نشي تیرولی، 15 منټه په جماعت کې وخت نشي تیرولی. د دین نه زړه تنګېږي. خدای مې دې په حال رحم وکړي. نبی علیه السلام د مسلمان مثال خو داسې ده چې جماعت ته لاړ شي داسې پکې خوشحاله وي لکه مایه چې په اوبو کې خوشحاله وي، چې د جماعت نه وځي داسې تنګېږي لکه مایه چې د اوبو نه ایستل کېږي. نن مسلمان په جماعت کې تنګېږي، په نیک ځای کې تنګېږي، خو د خواهشاتو په ځای کې شپه ورځ نه تنګېږي، ځکه زړونه تور شوي دي، ماحول را باندې غالب شوی ده، د آخرت طرف ته مو سوچ نشته. دغه جنازې ته لاړ شوم خو عبرت نه اخلو. دا حاجي صاحب د حاجي صاحب په نامه یادېدو.